السلام علیکم ورحمت الله. ډیر دوستان، خاص کر کاروباري دوستان، کاروباري انډیوالان او کاروباري ملګري دا خبره کوي ماشاءالله چې پښتانه کم خلک چې دي هغه اکثریت ډیر غټ غټ کارونه کوي، کاروبارونه کوي په انټرنیشنل سطح باندې، په نړیواله سطح باندې، په نړیواله کچه باندې، خو د بد مرغه تعلیمونه ډیر کم وي. د هغوی سره موږ تاسو په ژبه باندې چې دي هغه نه پوهیږو. دا زموږ کوم کاروباري حاضرات چې دي اکثریت انګلیش یې نه وي زده یا نورې ژبې یې نه وي زده، نو دوی چې دی هغه په خبره نه ورسره پوهېږي. نو دوی ماته وایي چې هاشمي صاحب موږ ته یو داسې اپلیکیشن په واتساپ کې دلته راوښی چې هغه کله موږ ته میسج وکړي په انګلیش باندې یا په هره ژبه چې موږ یو پښتو ته راواړو، نو د دې ترجمه چې ده هغه به موږ ته معلومه سي. نو بالکل د نن په ویډیو کې زه وګرانو پښتنو ته او ګرانو دوستانو ته، خاص کر کاروباري حاضراتو ته یا هغه خلکو ته څوک چې پر انټرنیشنل سطح باندې میسجان کوي، د خلکو سره کاروبار یا نور ګپې شپې کوي، د هغوی دپاره به نن زه په واتساپ کې یا په فیسبوک کې یا مثلا نور داسې یو اپلیکیشن ورښیم چې هغه به هر زبان چې دی هغه ترجمه کولی سي. نو دوستانو د ټولو در مخه به تاسو راسئ پلی سټور ته، زه تاسو یو اپلیکیشن درښیم. هغه ډېر ښایسته اپلیکیشن دی او هغه دی یو ډکشنري. یو ډکشنري چې د هغه تاسو سره په پلی سټور کې سرچ کوئ، ډیره په اسانۍ سره چې ده هغه تاسو ترلاسه کولی سئ. تاسو صرف یو ډکشنري سرچ کوئ، نو چې کله یو ډکشنري تاسو سرچ کړه ستاسو مخ ته به داسې انټرفیس راسي او تاسو به دا ډاونلوډ کړئ. نو چې کله مو ډاونلوډ کړه دوستانو، بیا به د ټولو در مخه چې کله تاسو رالاست و یو ډکشنري ته، یو ډکشنري مو خلاصه کړه، نو په یو ډکشنري کې چې دی هغه یو دوه سیټینګ ستاسو مخ ته راځي. تاسو به هغه سیټینګونه کوئ. نو چې کله مو هغه سیټینګ وکئ او بیا به ستاسو په موبایل کې چې دی هغه ډېر په اسانه سره هغه راځي. نو بالکل تاسو به د ټولو مخ ته راځئ، د هغه ډن بټن چې کومه پرول سوې ده دا به وایي. دویمه خبر دلته دی، د هغه زبان بدلیدلو ته به تاسو دلته راځئ. یعنې دا انګلیش دی، انګلیش زه پښتو ته دلته اړوم، مترجمه کوم یې. نو زه به راځم لاندې، دلته به دې ته پښتو پیدا کوم. نو کله چې ما پښتو ورته پیدا کړه زه به انتخاب کوم. بالکل دوستانو چې کله تاسو لاندې ولاړ سئ، ډېره په اسانه سره به تاسو پښتو پیدا کړئ. دا د پښتو زه به دا فلحال دلته انتخاب کړم. نو چې ما دلته انتخاب کړه دوستانو، دلته ګورئ زه یو میسج ټایپ کوم، ما ته به د دې جواب په منټ کې را رسیږي. یعنې دلته ورته ګورئ تاسو فلحال کتلی سئ هاو آر یو. هاو آر یو خو ما دا دی ټایپ کې ومې لیکئ. دلته لیکلی دی هاو آر یو، تاسو څنګه یاست، تاسو څنګه یاست. او نو داسې به ټوله ترجمه چې ده هغه میلاویږي موږ تاسو لپاره. نو جناب اوس به ورځو موږ تاسو په واټساپ کې به څنګه استعمالوو یا په میسنجر کې به څنګه استعمالوو. ډېره ښایسته خبره ده. دا تاسو کتلی سئ دوستانو، زما یو انډیوال دی په انډونیشیا کې چې کاروباري لحاظ موږ د دوی سره کاروبار کوو. نو ده ماته یو میسج چې دی هغه فلحال راکړی دی، دغه میسج تاسو اوس فلحال کتلی سئ. نو زه دا میسج ستاسو مخکې دا دی ټایپ کوم او بیا دلته کوپی کوم. چې زه څنګه کوپی کم، ما ته دا دی دستي میسج چې دی ولیکل سو let we wait this afternoon and at least tomorrow morning if it is not received. اجازه راکړئ نن ماپښین انتظار وکړو او لږ تر لږه به در سبا سهاره پورې که مو ترلاسه نه شوې نو مهرباني به وکړئ چې خپل لیږونکي ته بیا وګورئ، یعنې انتظار ورته وکړئ. دا زموږ د دوی سره یو اپوینټمنټ چې دی هغه شروع دی. نو دوستانو تاسو دا رقم خپل ټوټل میسجان چې دي هغه تاسو کتلی سئ. نو دا رقم چې دی هغه به موږ ته چې دی هغه ټوټل کار چې دی راورسیږي. دا میسج زه بیا ستاسو مخ ته کوپی کوم. نو ما به درته میسج لیکلی دی چې I will send you the documents of بندر عباس and کندهار. زه به تاسو ته د بندر عباس او کندهار سندونه واستوم او زه به تاسو ته اسناد ولیږم. نو همدا رقم به ستاسو ټولې ترجمې چې دي په هر زبان کې وي هغه به ډېره په اسانۍ سره در تاسو پورې میلاویږي. نو دوستانو دا اپلیکیشن ضرور استعمال کړئ او استفاده ځینې واخلئ. تر روانه ویډیو پورې ستاسو ورور ستاسو کور بشیر علي هاشمي ته ورکړي اجازت. د الله په امان.